درنو دونکو السلام علیکم محمد جمع ځم اله لرم چې روغ جوړ او صحتمند باست. درنو دونکو نن زه غواړم چې تاسو ته د صفات دوه مهم ډولونه در وپېژنم. یو نسبتي صفتونه دي، بل اشاري صفتونه. نسبتي صفتونه هغه کلمې چې نسبت یې بل نوم شي یا حالت ته وشي، لکه کابلی نسبت یې کابل ته کیږي، میوندوال نسبت یې میوند ته کیږي، سلیمان خېل نسبت منخېلو قوم ته کیږي، طلایي نسبت یې طلا یا سرو زرو ته کیږي. اشاري صفتونه هغه صفتونه چې د هغو په واسطه موصوف ته اشاره وشي، لکه دغه نجلۍ درس وایي. دغه اشاري صفت ته نجلۍ موصوف یا نوم دی، یعنې دا نجلۍ ته اشاره کوي، موصوف یا نوم ته. هغه ونه سوړ سیوری لري، هغه اشاري صفت ته ونه موصوف یا نوم ده، یعنې دا ونې ته اشاره کوي. درنو لیدونکو نن زما تاسو ته نسبتي صفتونه او اشاري صفتونه در وپېژندل. هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي خپرونې پورې ما په لاره سپارم. الله مو مل شه.